هلکه څه چلې شروع را ما تا ته ویلي نو چې سهار وختي پاسې ګاډی وپاک کې اوس سار شو پاکو مې دا اوس سهار شو که دا 12 بجې دي دا څه دي دا څه چل سهار وخت کې څوک بل جوړ کړی دی زمړه خپل کار سرکار ساته سهار وختي راله د مازه خراب کړه اوس راله ته خرابې څه شرم وکړه یا وکړه زه ستا مشر ورور یم ته داسې خبرې کوې مشر ورور سره تا کې نه د کشر سړیتوب شته نه کې د مشر سړیتوب شته ما تا ته څو پیرې ویلي دي چې زما په کار کې کار مه ساته که مشر یې نو ځان لبئ ځان لږه ته ګاډي پاک که که نه ته څه ته ولاړې هېڅ نه کېږي ستا ته لیونی شوې ها موحیده اوبه روړه دومره ګرمې اوبه خلک روړي دا ګیلاس څنګه را پرېوته راستارو غوسه غوسه کې راویسته څه چلو کم دی هلک سره زه ده ما د ماغه خراب کړو صاحب اجازه اجازه که دی روزانه غوسه کې د دې علاج څنګه وکړم هغه ما سره په سمه خوله خبرې نه کړي ستا په نظر کې که داسې څه ډاکټر وي چې علاج وله وکړو د دمګر معلوم دی هغه علاج وکړي دا پوهېږي زه صحیح ده زه هغه سره خبره کوم که نه بیا به له بوځو څه شو هلکه هغه داسې لړو پټو غاړې ته کله اوس په دې ساعت بس دغه ځای لاره کې بی ځه چې لړ شو ورپسې راځه وروره ولیړون دي ستا دومره جرأت شه چې ته ما ته دې ځای کې لوند وې پرېږده بس پرېږده اوس د دلته هم جګړه شروع کړله ضرورت ده د دې پوهېږم راځه ته ما سره راځه ګوره مونږ ستا وروڼه یو څه دښمنان نه یو ستا دا غوسه ورځ تر ورځه سیوا کېږي دا غوسه به یو ورځ تا له یو غټ کار وکړي زه څه وکړم چې ما له غوسه راځي دې کې ستا ګناه نشته چې دا له غوسه درځي دې کې ستا هېڅ قصور نشته خو زه یو دمګرې پېژنم زه به د غره بوځم به ستا علاج وکړي غوسه به د ختمه کړي چې اوس زه چېرته بوځم ما سره راځه صحیح ده راځه السلام علیکم بابا جی سلام کینې راځئ بابا یو مسله ده راله خلک بچي څه مسله ده وایه دا زموږ کشر ورور دی د له غوسه ډېره سخته ورځي غوسه خو حرام ده غوسه څه لکې بس باباجي ما له غوسه راځي نو زه څه وکړم غوسه مه کوه ښه بچي ستا تعویض ما سره شته دا ولې سټکو دا ولې میهونه چې کله د بچي غوسه درځي نو په اونه کې دا میهونه یو یو ټک وهه خپله غوسه په انسانانو مه وباسه خپله غوسه په دې میهونو وباسه السلام علیکم بابا جی وعلیکم السلام الک څنګه دی ښه دی اوس شکر الله خو اوس ګزاره کړې ده اوس وله غوسه ډېره کمه ورځي لږه لږه غوسه وله اوس هم ورځي خو چې کله وله هم ورشي نو میخ راوالي په ونه کې ټک وي زر زره او ټوله غوسه په هغې وباسي زه راځه چې معلومات یې وکړو اوس ورته نصیحت کوم دا لږه غوسه به تیم وباسه دغه لګیا دی بچي دې خوا راشه ته نو باباجي غوسې والې ځوانه اوس څنګه یې ښه اوس لږه لږه ګزاره به شوې ده باباجي اوس چې کله هم غوسه راشي نو هلته کې په میخونو او په سټکې وباسم دا ښه کې بچي راځه ما ته اونه او میخونه سټک وښیه راځه بابا دا دی میخونه او سټک دا دی چې کله غوسه راشي بس ځای به دې وباسم ته را میخونه اوس رالر که په دې باندې خو دا دی اوس داغونه پاتې شو نو بچي چې کله ته په چا غوسه وکړې نو هغه غوسې د هغې په زړونو داغونه پاتې شي اوهو بابا نن نه پس به زه په چا غوسه نه کوم